په دنیا کې د ذکر مجالس کم، د رب العالمین د محبت مجالس کم، دا چې موږ تاسو ته رب العالمین دغه حصه راکړې ده چې موږ تاسو په زړه کې د ذکر محبت ایښی دی، دا د الله رب الجلال یو عظیم نعمت دی او عظیمه شکریه غواړي. ټول به دا وایو چې د الله رب الجلال فضل پر موږ سوی دی، د الله رب الجلال کرم را باندې سوی دی. خلک په دنیا کې قسم قسم مجالس او رقم پر رقم محفلونه تیاریږي، ګډونونه پکې کېږي، هغه مراجعین یې ډېرېږي، یوازې او یوازې د رب العالمین د ذکر مجلس، د رسول علیه الصلاة والسلام د محبت مجلس، د اولیاء او د اسلاف او صحابه د محبت مجلس، د دې ورځ په ورځ محبین او متعلقین کمیږي. وجه څه ده؟ علما ناست دي. الله رب الجلال قیامت پر شو خلکو نه راولي، قیامت پر بدو خلکو راځي چې کله د دنیا سر فتنې واخي، مشکلات راسي او د الله رب الجلال دین ته پسپکه وکتل سي، د رسول الله صلی الله علیه وسلم سنت طریقو ته پسپکه وکتل سي، هغه وخت بیا رب العالمین قیامت راولي. یوه علامه د علامو د قیامت همدا ده چې ذاکرین، متوکلین، اولیاء، نیکان به کم سي. دې وجې څخه توفیق بین الشریعة والطریقة دې لیکلي دي. التوفیق لیکي د اولیاء خپله یو اصطلاح ده، کېدای سي ډېر خلک په دې مسله پوه نه سي، خو تحقیقي مسله ده. اولیاء خپل په مابین کې غوث لري. غوث د اولیاء مرتبه کې یو مرتبه ده. په اولیاء کې غوث یو دانه وي. نو التوفیق والا لیکلي وایي چې آخره زمانه راسي، د آخرې زمانې د اولیاء استعدادونه به راکم سي، دومره ولی الله به نه وي چې د غوثیت مقام ته ورسېږي. بېرته به حضرت خضر علیه الصلاة والسلام چې بنا بر اختلاف دغه کولر واړه هسې مخ کوږ کړي یا وکړه چې پکې د علماو اختلاف دی چې یا خضر علیه الصلاة والسلام په حیات دی او یا خو وفات سوی دی. خو ښه خبره زما د امام رباني رحمه الله خبره خوښه ده. امام رباني رحمه الله فرمایي حضرت خضر علیه الصلاة والسلام وفات سوی دی، خو الله رب الجلال روحانی قوت ورکړی دی او جسدی قوت یې ورکړی دی. آخره زمانه کې به وایي غوث بیرته حضرت خضر علیه السلام وټاکل سي. ولې؟ د زمانې په اولیاو کې به استعدادونه کم وي. زمانه به ورځ په ورځ د دې خلک، د دې زمانې خلک ورځ په ورځ فتنو ته زور وي. ورځ په ورځ به د دنیا محبت د خلکو زړو ته ولیږي. ورځ په ورځ به د رسول الله صلی الله علیه وسلم سنت طریقې ترکول کېږي. تاسې دا نظر وکړئ، دغه 3 کاله دې ته مه ګوره چې دا 3 کاله او 4 کاله اسلامي نظام راغلی، امارت راغلی. د رسول الله صلی الله علیه وسلم د سنت طریقې مینه دا په نړیواله سطح باندې یوازې افغانستان ته ورپاته ده. نور چې هر څومره جوړ مملکت وي، اسلامي مملکت وي، خو د محبوب صلی الله علیه وسلم د جامع مینه نه لري. د رسول الله صلی الله علیه وسلم د سنت زوائد مینه نه لري، بلکې سنت موکدیاتو ته د رسول الله صلی الله علیه وسلم په عظمت نه ګوري. یوازې د رسول الله صلی الله علیه وسلم جامه، یوازې د رسول الله صلی الله علیه وسلم قیافه او په هغه رقم ځان سینګارول، دا د افغانستان خلکو ته ورپاته دی. او د افغانستان د خلکو هم تقریبا په 100% کې 50% ورپاته دی، 50% د لاسه وتلی. او هغه برکت هغه د اسلامي نظام او د اسلامي امارت دی او د خپل پلار او د نیکه څخه په دغه روان نسل راتګ دغه برکت دی. معزز مسلمانانو، په دنیا کې د ذکر مجلسونه، د رسول الله صلی الله علیه وسلم د محبت مجلسونه دا ورځ په ورځ کمیږي. دا منسوسي خبره ده. دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث دی. علما ناست دي چې ورځ په ورځ بدتري راځي، بهتري نه راځي. ورځ تر بلې فتنې ډېرېږي، کمیږي نه.